در جریان سال 1404 خورشیدی چندین پروژه زیربنایی که شامل ساخت سرک‌های داخلی، مسجد، سیستم آبرسانی و رنگمالی تعمیرات می باشد، به ارزش 20 میلیون افغانی از سوی وزارت تحصیلات عالی در پهنتون تکنیکی غزنی تطبیق گردیده است. به گفته مسئولان، تطبیق چنین پروژه ها نقش مهمی در بهبود زیرساخت‌های آموزشی و فراهمسازی محیط مناسب برای تدریس و تحصیل داشته و میتواند زمینه آموزش معیاری را برای محصلین فراهم سازد. یو د سرکونو پخول دي او همدارنګه د پانتون د تعمیر رنگمالي او د غزنی تخنیکی پانتون لپاره د اوبو غټي ذخیره جوړول او همدارنګه په دغه ورځو کې د غزنی تخنیکی پانتون لپاره یو باب مسجد افتتاح ولسی 14 میلیونه افغاني مصرف راځي. په ټوله کې د غزنی تخنیکی پانتون په 1404 کال کې د 60 میلیون افغاني په ارزښت باندې پراختیايي پروژه عملی کړې دي. در همین حال شماری از محصلین و باشندگان ولایت غزنی تطبیق چنین پروژه هایی را در مساعد ساختن فضای آرام و مسئولی اکادمیک مؤثر دانسته و از امارت اسلامی میخواهند تا به محلات علمی و اکادمیک توجه بیشتری صورت گیرد. نو په دې کې تر ټولو ښه خبر دا ده چې د غزنی تخنیکی پوهنتون کې د محصلینو لپاره داسې یو چاپیریال رامنځته کولی شي هغوی د مطالعې لپاره یوه ښه زمینه برابرولی شي. دا ډول پروژې د محصلینو او عوامو خلکو په نظر باندې مثبت اثر کوي او موږ له امارت څخه دا غواړو چې په همدا ډول په نورو پوهنتونونو کې هم دا پروژه ته دوام ورکړي. به گفته مسئولان، این پوهنتون در سه پانزه فعالیت دارد که اکنون نیز به تعداد 1000 محصل مصروف تحصیل می باشند که به گفته آنان توسعه و تقویت مراکز تحصیلی نقش اساسی در رشد علمی و پیشرفت جامعه دارد.